حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ذر نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې کله د پیغمبره چرچا او شهرت شروع شو ما ورو لګه چرور تلار شه په مکه کې مال خبر راوړل چې دا خبره څنګه ده. رور مې راغی مکې واپس راغی. ابو ذر وی چې څنګه راغی بنو غفار یو قوم دی د هغې سره تعلق ده شام ته چې به قافلې تلې دی په کلي خوا به تلې. وی چې رور مې راغی ما ته وی چې رورې خبره درسته ده یو هلک د پیغمبره دعوه کړې ده او څوک یې مخالف دی او څوک یې ملګري دي خو مکه کې دشمن ډېر زیات دی او دا کلمه وی خلکو ته وی چې الله یو منې زه د خدای رسول یم بس او دقه مې واورېده. وی رورې خبره دې څه ډېره مضبوط راونړه داسې خبره دې راونړه چې زما د زړه تشفي پې حاصله شي او زما زړه پې مطمئن شي په خپله ځم. یو بتکې و د اوبو مې ځان سره واغېسته او یو ګوړې مې غاړې ته واچو پکې مې خوراک سامان واغېست مکې ته رالم چې رالم چې اندازه مې واغېسته خلک یې ډېر دشمنان او مخالف یارېدم غږ مې نه کو. بیت الله سره کېناستم خلک به حج عمرې له راتلل که نه د مسافرو به خدمت چا کو د حضور پاک د قوم خلکو بنو هاشم. وی ماښام و ډډه مې والې و دې کې حضرت علي راغی وی ما ته مسافرې مې او ډوډۍ دې خوړلې ده نه راځه ما پسې. علي مخکې زور پسې م کور ته یې بوتلم روټۍ را باندې وخوړه شپې را باندې وکړه خو نه ده څه ووې نه ما څه ووې مه یارېدم مې هسې نه دا هم د دې پیغمبر په دشمنانو کې څوک یا په دا کور کې را باندې را کښېنوي. غږ مې ونه کړ وصال له بیا رالمه بیت الله سره ناست یم او مې چې درکړه داسې چا د خولې نه مې واورېده یا مې چېرته په تېر کې ولید هسې نه چاته ووایم چې دا څوک دی خو چې ختم راغلی وله جنجال جوړ نه شي. وی بیا ماښام علي راغی وی ما ته یې وی چې میلمه لکه چې مقصد ته لا نه رسېدلې مې نه وی راځه راپسې. بیا لاړم بیا را باندې روټۍ خوړه شپه مې وکړه وصال له بیا د بیت الله خوا کې ناست یم یاره که پته ولګېده. وی بیا علي راغی ماښام شو وی میلمه بیا پاتې شپې ته مې او وی راځه راپسې وی لاړمه وی روټۍ را باندې راته کېښوده وی ما ته میلمه ستا خو نن درېیمه ورځ ده څنګه حال کې راغلی وی مې چې یو خبر راته کوم خو کوچا تال نه وی دومره یاره پړه پرته څوک نه خبره وی چې نه چاته مې غږ نه کومه ښځه خو د بنو غفار قوم نه مغه علاقې نه راغلی ما او ما اورېدلي چې دلته کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده معلومات اخلم چې دا رښتونی دی که دروغجن دی. وی ما ته وی بس کار وشو که خیر غم مه کوه زه به دې ورسره میلاو کړم. وی شپې را باندې وکړه او سار وختي ما ته وی دلته ښه په ارام کښېنه چې غږ به نه کوې دې وخت کې نه شم بوتلی ځکه دشمن یې ډېر دی. غرمه خلک اوده کېږي نو چې غرمه خلک اوده شي نو په دې غرمه کې به دې بوځم خو ګوره چې ما سره ځې که نه نه به ما پسې راځې ته به ما سره نږدې نه ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی ګورې او که تا زه پوه شوم چې څوک مخې له رالل او زه په تا یریږم نو زه به یا دیوال ته ودرېږم یا به متیازو ته کښېنم ته به نه ودرېږې ته به نیغ ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی. وی په دغه چلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له رسول حضور پاک په دار ارقم کې وی ما ورته چې دغسې مې اورېدلي ورور مې راولېږه هغه اطلاع رو رسوله خو داسې زړه اطمینان مې حاصل نه شو. وایه څه د دین دی او څه د مذهب رسول الله مبارک و مقه یو ټکې دی یو خدای به منې بوتانو دا خدایان دا تاسو باطل خدایان نه چاله څه خیر رسولی شي نه شر بچ کولی شي شر نه بچ کولو کې یو الله ومنه بس وی خدای پاک توفیق راکه او د رسول الله مبارک په لاس بیعت وکړو مسلمان شو. وی چې مسلمان شوم وی رسول الله مبارک راته او فرمایل چې ابوذر زه جندب خپل نوم دی جندب وی ما ته وی چې ابوذر زه خپل کلي ته واپس د دې وخت کې زما ډېر زیات دشمنان دي او انشاءالله یو وخت کې به الله دین غالب کړي نو چې دین کله غالب شو نو بیا راځه مې چې والله که صبر شوه دین رښتونی دی او زه به صبر شم ګوره د اسلام یو عجیبه طاقت دی که نه دا درې ورځې چې اسلام پکې نه و نو یارېده غریب چا دی د خولې نه غږ نه شي ایستی او چې اسلام راغی بیا څه وایي کلي ته ځم ولې دا رښتونی دین دی قسم په الله والله ورځم او د دې مشرکانو کافرانو په دا منځ کې چغه وم او راغی د بیت الله خواله او چغې واله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله او چې دا چغې واله بس خلک پې راټول شو
اول ټکول شروع شو، غریب دومره او دومره چې بېهوشه شو. حضرت عباس راغی او پې ور پرېوت، وی خلکه د څه کوئ؟ د ده په قوم زمونږ لاره ده چې شام ته ځو راځو، نو که دا مړ شو نو بیا زمونږ لاره بنده ده، مونږ به شام ته په کومه ځو په کومه به راځو، زمونږ غله خو ټوله شام نه ده، مونږ خو غنم اوربشې ټول هغه ځای نه راوړو. نو دا سړی وجنې ځان له کار ګورې. نو یې خلکو د عباس د خلکو نه خلاص کړم. وی چې لږ مې طبیعت برابر شو ودرېدم، وی بیا مې چغه کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی بیا خلک را باندې راغون شو، وی بیا وینې کړم، بیا ته عباس خلاص کړم. وی چې لږ مې طبیعت بیا ټیک شو، وی بیا مې چغه وواله. ایمانی جذبه چې چا کي هغه چپ نه پاتې کېږي. ایمان نشته نو پټ ته غریب درې ورځې غږ نه کوي. ایمان راغی بس، ایمانی قوت او ایمانی جذبه دا پټه نشي پاتې کېدی، دا اوچته زور کوي. وی په درېیم ځل مې بیا اواز وکړ، وی بیا خلک رالل او وی راګیرې کړمه. وی بیا ته عباس صاحب کې ظالمانو ګورې که مړ شو په کومه به دی. وی عباس ته خلاص کړمه، رالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، ډېرې راته وجړل، ټول وجود مې د وینو شوړ پوړ دی ډک دی. ما ته ابو ذر زما ومنه خیر دی، تا خپل حق ادا کړ، لږ صبر کوه، زه خپل کلي ته اسلام به یو وخت غالب کې بیا راځه. هغه ابو ذر نه خدای څوک جوړ کړل؟ اوهو، ابو ذر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صفتونه په صحابو کې خواره پراته دي. د سخا صفت په عثمان کې پروت دی، د زور او د طاقت صفت په عمر کې پروت دی، د قضا او د فیصلو صفت په حضرت علی کې پروت دی، او د دنیا نه د رغبت چې دنیا سره مینه نشتا، محبت نشتا، هغه صفت په حضرت ابوبکر کې پروت، ابو ذر کې پروت دی. ابو ذر به بس مال دولت جمع ګناه ګڼله په دې صفتو، او د پیغمبر علیه السلام نه کوم حدیثونه چې اورېدلي بس ابې خلکو ته وی او که چا به ښکلې جامه چولې دی به ورغې، او بوډا سپینګیری و په مدینه کې به اوسېده، ابې وټساو هی د خدای نیکبخته دا جامې دې نوې چولې دي، دونه ژوند دې شته په دې خو پنځه جوړې کېدې غریبانو له به دې ورکړې وې. چا به خشته کور جوړ کړی دی به دروازه به ورته وویله روبن دا دې څه جوړ کړی دي؟ دا مې کور جوړ کړه. ته به دې کور کې اوسېږې که نه قبر نه به ځې؟ قبر جوړ کا، کور دې جوړ کړی دی، بلا پیسې دې په دې ولګولې، بس هر چا سره جنگ جګړې. حضرت ابوبکر صدیق زمانه وه هم تېره شوه، د عمر زمانه هم تېره شوه، د حضرت عثمان زمانه و جنگ زیات شو، او چې چا سره و پیسه وه دی به ورته جګړه، او چې چا به دکان کې سودا درهم او دنانیر، درهم کیو من النار، په دې به اور کې داغ میلاویږي درته. ښه عثمان صاحب دته وی ابو ذر لاسې وکړه چې لاړ شه شام ته، هلته کې حضرت معاویه رضی الله عنه بادشاه هلته معاویه صاحب له شام ته ولېږه. وی ابو ذر بوډا سپینګیری د رسول الله مبارک ته لومبي زمانې صحابي دی، لږ خیال یې ساته، مدینه کې خو ټولې جګړې شروع دي، غږ به ته نشو کولی، هلته هم دغه جګړې به وې، که چا جامه به ښکلې وه په کونټه یې ټس، که چا سره به پیسې وې په کونټه یې ټس، که چا سره به اسو ښکلې په کونټه یې ټس، که چا سره به قیمتي و خو یا د خدای نیکبخته به دې خو لس کېدل غریبو له به دې ورکړي. حضرت معاویه رضی الله عنه عثمان صاحب ته خط ولېږي بابا جي نه مې خلاص کړ، مشر دی سپینګیری دی د حضور پاک خاص ملګری، مونږ خو څه نشو ویلی خو روزانه جګړې دي. عثمان صاحب ورته ویل راځه مدینې ته راغی، نو ربضه ورته وایي ربضه، هغې ته یې ولېږه. د دې قسیم او د مدینې منورې تقریبا په منځ کې ما لیدلی ده، نو هلته یې ولېږه، وایي هلته دې رشه، بس دا یې دی کې دې رشه چې څوک پکې نه، ځکه ته روزانه جګړې کې نو بس حکم که نه خلک په جامو څه کوي دا قیمتي باندې، خدای نه خوشحاله یې او بچي خوشحاله یې او بلډینګونه دي او جامې دي او دا یا خدای پاک. رابضې ته لاړه، ولته په خاورو کې پروت دی او بیبي ورسره ده او ناجوړه شو غریب. بیبي ورته وایي ګوره چې د چا نه منې زموږ نه منې دغه دې حل دی، دلته که ته راته مړ شوې نو دا سنبالوي به دې څوک؟ بیمار شوې اوس راته زه دې څوکم، مړ شو کفن به څوک در کوي، جنازه به دې څوک کوي، خخۍ به دې را سره څوک؟ ابو ذره ټول خلک درته لګیا چې دا خبرې مه کوه او ته همغسې لګې.
وی ښځې زما خبره واوره، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې ابوذره چې کله د اسلام راوړه نو یوازې وي، چې هجرت کې یوازې به کې او یوازې مې وکړه، او چې مرې نو یوازې به څوک به رسره ني، او قبر به دې په داسې ځای کې چې یوازې به بل څوک به درسره ني، او چې قیامت پر ورځ پاس او جنت ته ځې نو هم یوازې به روانې. ما ته رسول الله مبارک دا وصیت کړی، او دنیا کې به هم یوازې ملګري به دې نه، خو چې زه مړ شم که نه په خاورو غریب پروت دی، په خاورو نه بستره شته نه کوټه شته، اونې سوري ته پروت دی، او بیبي ورسره د خدمت کوي چې کله زه مړ شم دې لارې ته به وځې یو قافله به را روانوي، او اواز به وله ورکې چې ای قافلې راشه یو مسافر مړ دی مهرباني وکړې را سره سنبال کړې او را سره یې ښخ کړې. نو بیا ته د مدینې ته بیبي وایي چې دا خبرې مې واورېدې ډېر مې زړه دک ورغی چې خدایه دومره لوی سړی دومره لوی صحابي او دا حالت چا ولا پیغور هم ورکړه، وی ته دلته راورسولې، وی دا خو لا زه دلته راورسولم، وی قسم دې چې څه حکم کوي زه به منم، امیر المؤمنین دی، بادشاه دی، د پیغمبر مبارک خلیفه دی. دې کې صوته د غریب په خاورو د پاسه، د خاورو په بالښت او د خاورو د پاسه ښځه یې وایي چې لاړم ووتم لارې ته کوز شوم د وصیت مطابق، رښتیا یو قافله را روانه، قافلې له مې اواز ورکړ هیرونو یو مسافر دلته راته مړ شو، د خدای په خاطر راشه او دا را سره سنبال کې کفن دفن او جنازه وکړي. هغې وایي ښه خورې مسافر دی هېڅوک نشته نه مسلمان الله چې ورشو قافلې والا زر رالل چې ویې کتل اوهو دا خو ابوذر دی، او خلکو پېژانده که نه، او حضرت ابوذر غفاري دی رضی الله تعالی عنه. دا دلته څه کوي؟ اوهو دا خو موږ له غنیمت دی، د خدمت د قبر د دفن هغه ځای کې ولا هغې قبر وکنسته کفن دفن یې ولا ورکړه او په هغه ربضه کې دفن کړ، دې قبر له تلې ما لیدلی دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبي ملګري، دا مې راته غټ غټ راغونډ کړل،